پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورته څه طریقه وښوه چې ان بكل تسبیحة صدقه، وایي ستاسو دپاره هم الله د صدقې لار کولو کړې ده. اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، معنی دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلب څه دی چې دا صدقه یوازې په مال کې نه ده وایي چې ته مال ورکړې، دا د رب العالمین یعنی رحم او کرم دی، څه مهربان رب دی. هسې د قیامت پر ورځ موږ سره څه عذر دی چې الله ته یې بیان کړو؟ څه عذر شته؟ نشته. صدقه صرف دا نه چې ته مال ورکړي. ښه نو یا رسول الله وایي څنګه چې اوس دې نه رسېده مال، نو سبحان الله صدقه ده، الله اکبر صدقه ده، الحمدلله صدقه ده، لا اله الا الله صدقه ده. نو ته چې دا ذکر د ورځې وې او په سلو پیرې وې څومره صدقې دې ورکړې ځه. او دا غوره ذکر دی، ځکه یو حدیث کې راځي امام مسلم راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي احب الکلام الی الله اربع، په خبرو کې الله ته خوښې خبرې څلور دي: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا په دې خبرو کې الله ته خوښې خبرې دي. همیشه په دې باندې دا ژبه عادت کوي، ژبه پې لمده ساتي هر وخت، سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر. نو دا خبرې د الله خوښې هم دي او بله څه صدقه هم ده، صدقه هم شمارلی کېږي. وامر بالمعروف صدقه، چاته د ښه کار ویل صدقه ده. ونهي عن منکر صدقه، د بد کار نه منع کول دا هم صدقه ده. سبحان الله څومره پراخه لاره ده، په دې کې مې یو سړی نشي کولی، نو بیا موږ بله لاره څه ورته وکړو؟ ته جومات ته روان یې او بعض کسان په لاره ولاړ دي، د مانځه ټیم دی، راځئ وروره مانځله، دا صدقه ده. یو سړی ستا په مخ کې نشې تماشې کوي، سګرټ څکوي، وروره دا حرام دی، صدقه ده. یو سړی دې ولید دا پنسۍ په ځان پسې راکاږي د ګیټونو لاندې، وروره دا حرام دی، مه کوه دې، دا صدقه ده. یو سړی دې ولید په ګاډي کې سندرې په زوره لګولي دي، اوري، وروره دا حرام دی، ته سندرې اوري، دا صدقه ده. یو سړی ظلم کوي، وروره ظلم مه کوه، دا صدقه ده. یو سړی دروغ وایي، وروره دروغ مه وایه، دا صدقه ده. یو سړی د درس په مجالسو کې نه کښېني، ته ورته راځه وروره درس واوره، قرآن یې زده که، حدیث یې زده که، دا صدقه ده. په دې کې به ته الله ته څه ویله کوه په ورځ چې په دې دومره د خیر په دې دروازو کې یو سړی بیا هم جهنم ته ځي. څومره بدبخته وي چې یو سړی بیا هم جهنم ته ځي، د خیر په دې دومره دروازو کې هغه دې پرېږدي او لاړ شي جهنم طرف ته روان. دا بدبختي ده. دومره لارې الله کولو کړي دي، وي راځئ جنت ته، راځئ جنت ته، راځئ جنت ته، او د یو سړي مخه جهنم ته، او هغه اعمالو ته چې هغه اعمال جهنم ته تلو ذریعه ګرځي، والعیاذ بالله. بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې اخرنی عمل ورته دا وښو: وفي بضع احدکم صدقه، ستاسو دا عورت په د دې په استعمالولو کې تاسو چې د خپلو بیبیانو سره کوروالی کوئ، دې کې هم صدقه ده. صحابه کرامو ډېر تعجب وکړو، یا رسول الله یو سړی به شهوت پوره کوي، په دې کې اجر ده او صدقه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي که چېرته دې دا عورت په حرام کې استعمال کړي، ګناه شته که نشته؟ شته. نو دقه شانې چې په حلال کې استعمال کې اجر ده. او دې ته په اهل علم وایي قیاس العکس، یعنی ته چې په حرام کې استعمال کړي نو ګناه ده، نو بیا قیاس العکس دا دی چې په حلال ځای کې استعمال کړي نو الله به درله اجر درکړي. کاسې سوال دی که تاسو نه څوک وکړي چې په دې کې اجر څنګه دی، ولې دا اجر دی؟ چې ستا دا سوچ او حدیث کې دا راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یو څو کسان یې ذکر کړي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الله په ځان لازم کړي دی چې دوی سره مرسته کوي. یو هغه ځوان چې واده د دې دپاره کوي چې د حرامو نه بچ شم، الله یې مرسته کوي. دلته دا سړی چې د خپل عورت په حلال ځای کې استعمالوي،
نو د دې دپاره استعمالی چې عفت ورته نصیب شي، پاکوالی، پاک دامني، الله ول اجر ورکوي. ځکه لږ ساعت مخکې ما ته ویل چې نیت معمولي مه ګڼئ. ګورئ چې د ښځې سره کوروالی کې او نیت ترې برابر و چې ځان پاک ساتمه د ګناه نه، دا بلکې دا ښځه هم منع کوم د ګناه نه، لکه دې دله سره ښځه هم ګناه ته بیا نه ورځي، او الله راله نیکعمله بچي راکړي او د الله بندګي کوي او د الله بندګان ډېر شي، الله به دله اجر درکړي. خو چې نیت یې صرف دی چې سهار به راله پراټه پخوي، سهار به پراټه پخوي او کور کې به خدمت کوي او شهوت به پوره کو، هغه کار خو اسیم ته کې نیت ورته برابر که الله دله اجر درکړي. لکه اوس ته چې دې ځای نه لاړ شي ویده کېږي به که نه به ویده کېږي؟ لازم به ویده کېږي. که ته په دې نیت ویده شي چې سهار منزل راپاڅم او چې د سهار دا لمونځ په صحیح طریقې سره وکړم چې خوب نه راځي، الله دله اجر درکړي. ډوډۍ خو موږ ټول خورو که نه، که ته ډوډۍ په دې نیت خورې چې دا بدن مې برابري، نو د الله بندګي به کوم چې دا بدن مې برابري، د دې بچو د دې خپلوانو خدمت به وکړم، د الله د دین دپاره به منډې ووم، الله دله اجر درکړي. موږ ګوره د دې عاداتو نه هم عبادات جوړولی شو، خو دا زموږ غفلت دی چې دې خبرو ته سوچ نه کوو. د ښځې دپاره هم دا اجر دی، ګوره صرف سړي دپاره نه، دا حدیث ګورې سړی ذکر شوی دی یا خطاب دغه ټیم کې صحابه کرامو ته، خو دا خبره عام د ټولو دپاره. او هغه داسې چې یو زنانه د خپل خاوند سره کوروالی کوي چې ځان وساتي د ګناه نه او دا خاوند وساتي د ګناه نه، الله دواړو له اجر ورکوي. بلکې دا درته فایده ذکر کوم بله، کله چې یو سړی، اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي چې تاسو کې یو سړی کوروالی کوي د خپلې بیبي سره، نو دا صدقه ده. خو دا یاده که دا صدقه دوه پیرې صدقه ده، دوه پیرې داسې ده. اوس یو سړی لګیا د خپلې ښځې سره کوروالی کوي، لکه ولې؟ وایي چې د ګناهونو نه بچ یمه، د په ځان صدقه وکړه. او دویمه دا چې دا ښځه مې د ګناهونو نه بچ شي، په ښځه هم صدقه وکړه. بعضې روایتونو کې ښه واضح راغلي دي وفي مباضعتك اهلك صدقه، او ته چې د خپلې کورودانې سره کوروالی کې، په دې کې هم ستا دپاره صدقه او اجر دی. د عورت حفاظت کول، والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم وما ملكت ايمانهم. مؤمنان هغه دي چې د عورتونو حفاظت کوي، نه استعمالوي په ناروا لارو کې. که استعمالوي په روا لار کې، روا لار هغه لار دی چې کوم الله او د الله پیغمبر روا کړې ده او حلال کړې ده، دې نه علاوه نه استعمالوي. او کله چې دغه ځایونو کې استعمال کوي چې کومه لار الله روا کړې ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړې ده، نو بیا به دله پې الله اجر درکوي.